خدای دې وکړي ټول به جوړ او روغې سهیله لرم. ورځ مو بخیر وي. د بوکارټل ټریډینګ انسټیټیوټ څخه یو ځل بیا تاسو ته مخاطب یم. نن غواړم پر داسې یو موضوع تاسو ته وغږېږم چې څنګه تاسو کولی شئ مثلا $10 $10 $10 100 200 300 ته تغییر او تبدیل کړئ. نو داسې خو په ټریډینګ کې ډېرې لارې چارې شته. د الله بندګانو زه تاسو ته وایم ټریډینګ ته وخت ورکړئ، مخې ته راسئ، تاسې به د پیسو یو ذریعه جوړه کړئ، د پیسو یو سیستم به جوړ کړئ، ځان ته به مو یو کاروبار او زندګي شي. نو هسې خو په ټریډینګ کې ډېرې لارې چارې شته، ډېرې کیسې شته، خو له دو څخه به زه تاسو ته دغه په اسانۍ سره وښیم شم. دې ته پري مارکیټ ټریډینګ وایي. پري مارکیټ ټریډینګ کوم ټریډینګ ته ویل کېږي؟ پري مارکیټ ټریډینګ خو نو تاسو پوهېږئ یا به نه پوهېږئ. هغه ټریډینګ ته ویل کېږي مثلا څنګه تاسو کولی شئ یا هغه کوینونه چې رانیسئ مخکې له دې چې هغه په اکسچینج کې لیست شي. یو خو تاسې په عموم کې زما دا یوه خبره ومنئ، میکسس کار کوي. میکسس هغه کوینونه لیست کوي چې په نورو اکسچینجو کې په ډېره سخته لیست کېږي یا لیسټینګ ته یې راوړي. نو دا کې د ګټې تقریبا 95% پورې چانس شته چې ښه ګټه پکښې وشي. نو د دغه دپاره د پري مارکیټ ټریډینګ دپاره پري مارکیټ څخه مې هدف دا دی، یعنې ته یو کوین رانیسې مخکې له دې چې هغه په اکسچینج کې لیست شي، ته یې ارزانه رانیسې، کله چې لیست شي قیمت یې یو دم پورته کېږي، ګرانې خرڅوې، کولی شې په اسانۍ سره 10 100 ته واړوې، کولی شې که ووایم 100,000 ته تغییر او تبدیل کړې. نو دا ډېره اسانه طریقه ده او ډېره مفیده طریقه ده او ډېره په اسانۍ سره ښه پروفیټ پکښې کېږي. د پري مارکیټ د آپشن د پیدا کولو دپاره به تاسې دلته په دغه مور آپشن باندې کلیک وکړئ. ښه، کله چې پر دې تاسې کلیک وکړئ، وبخښئ دا آپشن دی، تاسې وګورئ دا یو. کله چې پر دې باندې تاسې کلیک وکړئ، دلته به تاسې د پري مارکیټ آپشن پیدا کړئ. پري مارکیټ زه راځم ګورم، دا دی، وګورئ دا پري مارکیټ دی، صحیح ده. کله چې په پري مارکیټ تاسو کلیک وکړئ، دلته تاسې ته هغه کوینونه راځي چې هغه دپاره سپلایي سوی مګر دغه ته نه یې راغلی، سپورټ یا فیوچر ته تر اوسه پورې نه یې راغلی. نو دا هغه کوینونه دي چې دلته تاسې په اسانۍ سره رانیسئ، ټریډینګ پکښې وکړئ او پیسې لاسته پکښې راوړئ. مثلا دا کوینونه دي، ګوره ویټ د انګوینګ، وګورئ لا هم څنګه ده، روان ده. تاسې رانیولی شئ. مثلا دا سنټ کوین ده، سنټ ده مثلا څه وخت به ټي بي ډي څه وخت کېږي د 2025 د 11 پر 19 تاریخ یې ټي بي ډي سوی ده او ډېر ژر ده چې قیمت یې دغه سي لیست سي یا قیمت یې معلوم سي په اکسچینج کې. ECO کوین ده، ولیوم ته دلته وګورئ. دا چې تاسې د $10 په اندازه رانیسئ، هولډ یې کړئ، تاسې ته ښه پروفیټ درکوي، ښه پیسې درکوي. دلته تاسې ډېر په مفته یې تاسې پیدا کولی شئ، رانیولی شئ. فقط هولډ یې کړئ او بیا یې څنګه کوئ، دغه کوئ چې کله لیست شو خرڅ یې کړئ. ګورئ په دې کې داسې کوینونه راځي چې په یو ځل باندې 500 600 ان تر 2000% پورې دی پمپ کوي. نو هم به د لوس څخه خلاص یاست، هم به د نورو تشویشاتو څخه خلاص یاست. هغه کسان چې کمې پیسې لري، دا د هغوی دپاره ډېره مفیده طریقه ده، هغه مفیده لار ده. دا لار کار کوي، حتما به تاسې ته پروفیټ درکوي. نو دا و زموږ د پري مارکیټ ټریډینګ ویډیو. تر راتلونکي ویډیو پورې د خدای په امان.